د کرکټ نړیواله شورا یا ICC د ډونې په دستکشو ولې اعتراض وکړ؟ ICC د هندي لوبغاړي ډونې نه غوښتي دي چې هغه دستکشې دې نه کروي چې پوز سمبول پرې لیکل کیږي. د کرکټ نړیواله شورا ICC د هند د کرکټ بورډ نه غوښتي دي چې پخوانی کپتان مهندر سنگ ډوني دي د کرکټ لوبو پر مهال هغه دستکشې یا ګلاوز نه استعمالوي چې د هند د پوز نښان پرې موجود دی. د هند یوې خپرونې انډیا ټایمز لیکي چې پخوانی کپتان د ډوني د هند ځانګړي ځواکونو ته د درناوي په خاطر دغه کار کړی دی، خو ICC د ډوني دغه عمل سیاسي بللی دی او ورته امر یې کړی چې په راتلونکي لوبو کې به دغه دستکشې نه کروي. د ICC یوې افسر کلیر ویلي دی چې د هند د کرکټ بورډ نه یې غوښتي دي چې د ډوني دغه دستکشې راتلونکو لوبو کې نه اچوي. د ډوني منګولو ته د خلکو هغه وخت پام شو چې په هند کې ځینې رسنیو پرې رپورټونه خپاره کړل او هغه یې د دغه عمل له کبله وستایه. په ټویټر هم د ډوني مینوالو د هغه د عمل د وطن او پوځ سره مینه وبلله، خو په پاکستان کې بیا پرې اعتراضونه وشول. تر اوسه پورې په خپله ډوني لا څه نه دي ویلي چې هغه هدف څه و. د یادونې وړ ده چې هند په نړیوال جام کې خپله راتلونکې لوبه د یکشنبې په ورځ د اسټرالیا سره کوي.